درنو لیدونکو ګران ملګرو سلامونه او ښې چارې. زه هیله مند یم چې تاسې به ټول روغ جوړ خوښ یې. په تېر درس کې موږ او تاسې د فونولوژۍ په باب خبرې وکړې. غږونه مو په وویشل، واولونه، کانسوننټونه، غبرغبونه ټول مو تشریح کړل. په دې خاطر چې موږ ډېر جزئیاتو ته نه ځو چې غواړو دلته په ډېرو عمومي موضوعاتو بحث وکړو. هغه څه چې جزئیات دي تاسې کولی شئ چې بیا په کتاب کې ولولئ او که کوم پوښتنه لرئ نو هغه بیا موږ سره شریکوئ. خو په اوس وخت موږ کوښښ کوو چې تر ډېره پورې په هغه عمومیاتو وغږیږو چې هغه اړتیا او ضرورت دی. زموږ دویمه برخه چې ډېره مهمه او اساسي برخه ده هغه مورفولوژي ده. تاسې به لکه څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته وویلي چې فونولوژي د هدف یې غږپوهنه ده، نو د مورفولوژي نه هدف دا دی چې دغه علم د مورفیم پوهنې علم دی. دا علم د هغه جوړښتونو علم دی چې دا مجرده معنا لري او یا هم ګرامري معنا لري، یعنی مورفیمونه تر څېړنې لاندې نیسي. مورف او لوژي، مورف چې دی دا یعنی مورف او لوژي نه جوړ شوی دی. مورف اصلا جوړښت، شکل، بڼ دې ته ویل کېږي. یعنی د بحث تر ډېره پورې دلته د مورفیمونو دی. البته ټول بحث د مورفیمونو دی. ښه دا مورفولوژي تاسو پېژندل. ښه اوس راځو دې ته چې مورفیم څه شی دی. مورفیم هغه ګرامري توک دی یا هغه جوړښت دی چې کله رواني او کله ګرامري معنا لري. تاسو سره اوس پوښتنه دا وي چې یاره نو رواني معنا څه او ګرامري معنا څه؟ دا دواړه توپیر لري سره. رواني او ګرامري معنا ځانګړي توپیرونه لري. ښه اول به زه راشم رواني معنا باندې تشریح کړم، له هغه وروسته به په ګرامري یا لغوي په ګرامري معنا باندې بیا وروسته بحث وکړو. رواني معنا دا چې کله موږ یوه کلمه واورو له اورېدو سره سم زموږ په ذهن کې یو تصویر راجوړ شي. کله چې یو تصویر رامنځته شو نو د دغه تصویر معنا زموږ سره په ذهن کې ثبته کړه، د کلمې معنا، نو دې ته موږ رواني معنا وایو. مثلا دا اوس که زه وایم چې دا قلم پټ کړم، وایم چې قلم، ستاسې په ذهن کې به یو تصویر د قلم خامخا راپیدا کېږي. دغه تصویر چې کله راپیدا شو معنا دا چې دغه کلمه دا رواني معنا لري. یا مثلا زه وایم چې مور، تاسو ټولو ته به د خپلو میندو تصویرونه اوس په ذهن کې راغلي وي. یا مثلا ووایو چې د اسلام د ستر پیشوا د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم واخلو. کله چې موږ وایو چې محمد صلی الله علیه وسلم، نو خامخا ستاسې په ذهن کې د هغه انسان یو تصویر شته. دا موږ نه دی لیدلی، تاسو معلومه ده چې هغه موږ نه دی لیدلی، خو موږ سره په ذهن کې یو تصویر شته. ما سره بېل تصویر دی، تا سره بېل دی، ما سره بېل دی، بل سره بېل دی. کېدای شي ځینې داسې څیزونه وي چې موږ تاسې نه وي لیدلي، مګر په ذهن کې ورته یو ډول خیالي تصویر ولرو. دې ته چې وایي رواني معنا وایي. بله ګرامري معنا ده. ګرامري معنا نه هدف دا ده چې دغه توک په ځانګړي ډول معنا نه لري، بلکې د یو ګرامري تړون او یا هم د یو ګرامري اړیکې په اساس معنا ته بدلون ورکوي او یا هم معنا بشپړوي. زه مثلا وایم چې لیک، صحیح ده، لیک مې ولیک، خو د لیک سره شاته یو د وال وروستاړی یو ځای کوم. کله مې چې دا سره یو ځای کړ نو لیک لیکوال شو، قلم قلموال شو او دې ته ورته نو دغه توک چې دا ګرامري معنا لري، په ځانګړي ډول کومه معنا نه لري، خو د یوې ګرامري اړیکې په اساس یوه نوې معنا جوړوي، نو دې ته چې وایي ګرامري معنا ورته وایي. نو پس ویلی شو چې مورفیمونه بیا موږ په دوو برخو ویشو. یوې خپلواک مورفیمونه دي، بلې نه خپلواک مورفیمونه. خپلواک مورفیمونه هغه مورفیمونه دي چې دا په ځانګړي ډول رواني معنا ولري. مثلا زه وایم قلم، قلم ما سره په ذهن کې تصویر شته. کتاب، ما سره په ذهن کې یو تصویر شته. که چېرته دا زه په منځ باندې وویشم دا معنا له لاسه ورکوي. مثلا کتاب دی،
که دا کتاب زه په کاف ت الف ب په دې وویشم معنی له منځه ځي یا که دا یو ب ترې لږ معنی له منځه ځي دې ته شوي یعنې هغه نومونه او کلمات دي چې دا ساده دي او په ځانګړي ډول معنا لري او هغه هم رواني معنا ګرامري معنا چې لري هغه بیا نه خپلواک مورفیمونه دي څومره تاوي سربلونه مستربلونه دا هر څه چې دي دا نه خپلواک مورفیمونه دي په ځانګړي ډول معنا نه لري بلکې کله که د خپلواکو مورفیمونو سره یو ځای شي یوه نوې معنا جوړوي لکه لیک دا یو خپلواک مورفیم دی وان نه خپلواک مورفیم دی دا دواړه موږ سره جمع کړي دي یو ځای کړي دي چې سره لیکوال ترې جوړ شوی هغه څوک چې هغه لیک کوي مثلا یو ډېر اسان مثال درته وایم روغ د روغ کلمې سره مثلا دلته لیکم روغ د دې سره یوازې یو نا ورچوم د یو نا په زیاتېدو باندې روغ په ناروغ بدل شي یو سړی بیخي روغ جوړ دی یعنې یو سړی اصلي حالت ته کرونایي حالت ته تللی شي ځکه کرونا خو چې سړی ونیسي خو ناروغه کېږي څومره سخته ده نو دا د ناخپلواک مورفیمونو په ډله کې راځي ښه د ناخپلواکو مورفیمونو خپلواکو مورفیمونو فقط په اوس وخت کې همدومره په کار وه چې زه تاسو ته هغه تعریفونه فقط چې تاسې توپیر باندې وپوهېږئ نور خو به وروسته پرې لګېږو انشاءالله ځکه چې دا یو ډېر اوږد بحث دی د ناخپلواکو مورفیمونو د خپلواکو مورفیمونو بیا په ډلو ویشل شوي دي هغلته بیا مورفولوژیکي بدلونونه دي جوړښتونه دي یو ځای کېدل دي هغه بیا ډېره لویه موضوع ده او بیا په نوبت وایو دلته فقط همدومره تاسې باید پوه شئ چې ناخپلواک مورفیمونه کوم دي او خپلواک مورفیمونه کوم دي ښه یوه ډېره مهمه موضوع د کلمې او مورفیم ده تاسې به وایئ چې اوس ښه دا مورفیم کله خپلواکه معنا لري کله ناخپلواکه معنا لري کله مثلا ګرامري معنا لري کله رواني ګنګس کېږي ښه نو د کلمې سره د توپیر څه شو راځئ زه تاسو ته اول کلمه تشریح کوم کلمه هغه ژبنی توک دی چې دا له موږ سره رواني معنا ولري کومه معنا رواني معنا کېدای شي دغه معناوې یا مفردی وي او یا هم جمع وي کلمه او مورفیم څه توپیر لري څه اړیکې سره لري کلمې چې دا موږ په دریو برخو ویشو اشتقاقي کلمې دي ترکیبي دي او ساده دي اشتقاقي کلمې هغه دي چې د یو خپلواک یو ناخپلواک نه جوړ شوي دي یا د یو خپلواک یا د یوې خپلواکې کلمې پر بنسټ رغېدلي وي ورپسې نور ځینې ناخپلواک توکي یو ځای شوي وي ترکیبي هغه وي چې د دوه خپلواکو نه جوړ شوي وي او ساده هغه وي چې هغه د یوه خپلواک مورفیم نه جوړ شوي وي نو اصلي کیسه زموږ په ساده کلمه کې ساده کلمه چې دا خپلواک مورفیم دی هر ساده کلمه یو خپلواک مورفیم دی هر خپلواک مورفیم ساده کلمه ده مګر هر خپلواک مورفیم کلمه نه ده او هر کلمه هم خپلواک مورفیم نه ده یوازې در باریکۍ ته متوجه شي یوازې ساده کلمه خپلواک مورفیم دی یوازې خپلواک مورفیم ساده کلمه بس دی بل بحث دی له دې علاوه د الومورف خبره ده الومورف که د الومورف په باب موږ خبره کوو الومورفونه د مورفیمونو بېلابېلو بڼو ته ویل کېږي لکه څنګه چې موږ په فونیم کې د الفون بحث وکړو چې د یو فونیم یا د یوه غږ بېلابېلو بڼو ته الفون وایي همدارنګه د یو مورفیم بېلابېلو بڼو ته الومورف وایي زه هیله مند یم چې تاسې به یو څه ترې اخیستي وي په راتلونکي درس کې به په ناخپلواکو مورفیمونو غږېږو او د ناخپلواکو مورفیمونو په جوړښت بدلون تړښت په دې بحث کوو کله ځان سره پوښتنې لرئ همدلته یې کمنټ کړئ او که نیوکه او وړاندیز لرئ هم تاسې کولی شئ موږ سره شریک کړئ ډېره مننه